په بونه باندې موږ هغه ماشومانو سره لوبې کوو او پریکټیس یې پرې ورکوو هسې څوک نشته چې وایي چې څه مړه 2-3 بونه خو مې ورکړله 2 مې ورکړله 3 مې ورکړله مولا پیسې مې راکړې بونه مولا راوړي بس دا مو پیسې هم دي دا مې هر څه دي یو بل سړی هم د پلار حیثیت لري ځکه چې هغه سړي ته سوچ نه وي نو د ماشومانو له 3 غنټې دومره ټیم ورکړی چې والد صاحب هم نن سبا چاته ښه خبره نه کوي ځکه چې بس هر سړی مصروفیاتو کې دی دا مرسته کې موږ سره مرسته نه کوي چې روشي او خلش یو بول دوه موږ لرو کې نه پیسې تماشا نه کوو نه پیسې ته غوړو هم دو بچي هم دو زمون دي هم دو ته مشغوله او دغه وخت کې داسې وخت دی چې نشول خلکو زور ورکړی دی او دغه په وجه باندې موږ هغه اکیډمي ته کولو کړي او بس موږ یې چې موږ مصروف په ځای کې بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخښونکی مهربانه ذات دی ملګرو دا وخت غونډي پی ډی اف پر سره موجود یم څنګه تاسو ته پته چې خیبر لاله یو ښه سوچ کړی دی د دې علاقې لپاره د دې علاقې خلکو لپاره ځکه چې هلته یو ګراوند جوړ کړی دی نو هغې کې مختلف کسانو لکه د فوټبال ټریننګ ورکوي ځکه چې تاسو ته پته چې نن سبا خلک خپلو بچو له ټیم نشي ورکوي خیبر لاله پردو بچو له دومره ټیم ورکړی نو خیبر لاله سره په دې باندې خبرې اترې کوو له موږ سره اوسئ خیبر لاله ټول ناول خو ستاسو له هرکلي او ستړي مو شي ډیره مننه ډیره مهرباني او تاسو وخت ورکولو ډیره مننه یو جهان مننه چې موږ له روغلو موږ هم ټیم راکړلو ډیره مننه خیبر لاله درته وایي چې یاره څنګه هم سوچ وکړو یار نن سبا خلک خپلو بچو له دومره ټیم نشي ورکولی تاسو دومره پردو بچو له دومره ټیم ورکړی دی نو څنګه هم سوچ دې کار لراونه نو بس دا خو موږ د 15 کلونو دې لګیا یو او تقریبا په زرونو کسانو موږ د اکیډمو نه ووتل که نه او په مخکې ساته سره جنګي په پاکستان کې هم جنګېږي او شوي دي او نن سبا خو کوو کسې دا حالات چې یو خو نشوله ډېر زور ورکړی ورکو او یو خو دا غره غله وخت غله چې ټول د ویډ کې چې کوم د موبایل او نشي او تماشي او مو په خپل هم دغه شوق کوي او نور ویډ کې په کور دي چې داسې شوق ولري ګیم سره فوټبال سره او رودرمو د موږ سره ګیم کوي خبر له دارته وایي چې څومره کسان تاسو دلته د مو سره خو تقریبا کسانو ډېر کسانو خو د دې کنټرول کولای نشم واز 10 میاشتانه دغه چې بولونه غوړي جوړونه غوړي ډاګیم غوړي زه په خپل اشتراک کې تقریبا 80 پورې کسان کنټرول کولای شم کني ته وری کسانو چې یو نیمه سول پورې کسانو مو سره وي ډېر ایسا کوم علاقې خلک دي تاسو سره د مو سره مختلف قسمه علاقې نه نه وړو کې نه اوخلا دلخلو نه اوخلا اسکندرخلو نه اوخلا تر پورې وسی پورې درځخلو نه اوخلا دا کسانو مولا رودرمو دلته اکیډمي کوي تاسو سره ته څه ضرورت دی جالونه شو لکه شډل شو بالونه شو بوټونه شو څه ضرورت تاسو د کتونکو ته کله شډل اوس موږ یو شډل خو داسې و مصالحه کنه چې شډل خاصم دلته موږ ته څوکم نه کوي خو ډېره غټه مصالحه خو دا وړې مصالحې چې کومې موږ ډاګو مصالحې شولې د وردو مصالحې شولې بوټونه مصالحې شولې د بولونه مصالحې شولې چې موږ ډاګي وکړو ځنه زورونه په ماشومانو باندې ډاګي مې نشته دی بولونه مو سره چې وځي ته خو ته په بولونه باندې وسره څوک ویږي ګیمونه کې خو مو اکیډمي پرونه کړیو دا مرسته کې موږ سره مرسته نه کوي چې روشي او خلش یو بول دوه موږ لرو کې نه پیسې تماشا نه کوو نه پیسې ته غوړو هم دو بچي هم دو زمون دي هم دو ته مشغوله او دغه وخت کې داسې وخت دی چې نشول خلکو زور ورکړی دی او دغه په وجه باندې موږ هغه اکیډمي ته کولو کړي او بس موږ یې چې موږ مصروف په ځای کې داسې څوک تر راغلي نه تاسو پښتنه نه کړی ولا کاس کوم مسافر راغلي داسې کسان چې موږ سره مرسته کړې وي او دا مرسته خو یو بول نیم بول خو ته مخسته شي بل نیم مخسته شي او داسې مرسته موږ لا پکور دو چې وایي چې ته اکیډمي په چاليږي موږ نه په میاشت کې یو بول 2-3 بول نه خلا بعد اکیډمي په چلا نور پیسې ته نه غوړو پیسې ته مغه نشته موږ خو د ویډ کې بس مصروف یو بس ویډ کې خوشحال وي خبر لدار ته وایي چې تاسو کانټیکټ نمبر شته هغه ملګری چې تاسو سره هلته هیلپ کول غواړي هلته راتلل غواړي لکه گیم هم شوق دی کنه ان شاء الله ډېر ملګری به در سره ودرېږي تاسو خپل کانټیکټ نمبر وایي 0341 34 24 917 0341 34 24 917 نمبر مې دی در وخت کولوي چم چې څه مرسته کېږي پیسو یې چلولو سم زه نه کوم بس الله ورله روکوي زه خپله دیاړي کوم مزدوري کوم او دغه 2-3 غنټې ټیم مزدګر کې غوړ کولا ور کوم زه ویله ټورنمنټونه مو بوسم ویله داسې اکیډمي کوم هر څه ویله زه کوم جوابونه زه بس ویډ کې نه ته په خپله وینو چې څومره ویډ کې مو مصروف کړي دلته پوه شوې بس چې څه واسې چا کېږي د مو سره کوي پیسې الله مه روکوي بس بولونه الله راوړي ژوړونه غم یې کوي ډاګو مې کوي وردو مې کوي پیسې الله روکوي ډېره مننه
ملګرو تاسو د دې خبرې واورئ دلته فوټبال جال چې کوم شو داسې بوټان ډېر شي نو ضرورت دی ورته تاسو هغه کولی شئ نو دوی سره رابطه هم کوئ چې دا دوی کانټیکټ نمبر دی بقایا د کسانو سره ماشومانو سره به یو دوه درې خبرې کوو تر اخره پورې موږ سره اوسئ څنګه یې ښه خیر دی ستاسو نوم کومې علاقې سره تعلق ساتي ګودالخیل نقیب افریدي الامام یم دلته څومره ټیم نه خیبر لاله سره په ګراوند کې کار کوو زیاره ډېر یې کوو سره ډېر یې کار کوو هلته د څه ضرورت دی داسې تاسو دلته ډاګو فټبال نه جوړونه ډېر څه ضرورت دی ډېر ضرورت دی د فوټبال سره هم شوق شته او که نشته ډېر هم دی ورسره د کوم کسان چې تا ګوري دوله څه پیغام ورکوئ چېرې تاسو له څه سره راوړي سره راوړي والا بوټونه وردی چې راوړي خپل څنګه یې ښه السلام علیکم وعلیکم السلام برکاتو پهلا هو تاسو مونږ شکریا ادا کوو چې مونږ له دومره لاند تان ژوند وخت کې ټیم راکړو او خبره سو چې 13 پیرام پروګرام یې کړی او مونږ ته یې وړدیا فر کړی او سامان نو کته وي چې اوسه پرې هغه هم نه میلاو ورڅ خبره نشته خو بالونو ضرورت وي ګراوند په خپل وینو چې تیږي وغه نو مونږ اکثر لا بالونه ډېر پنچر کېږي بل مونږ خیبر تر دی اکیډمي مشر دا د ماشومانو له دومره ټیم ورکوي ځکه چې نن سبا والد صاحب چا له عمره ټیم نه ورکوي نو دا ډېره فخر خبره ده نو یو بل سړی هم د پلار حیثیت لري ځکه چې هغه سړي ته سوچ نه وي نو دا ماشومانو له 3 غنټې دومره ټیم ورکړی چې والد صاحب هم نن سبا چاته ښه خبره نه کوي ځکه چې بس هر سړی مصروفیاتو کې دی نو بل دا تاسو ته په خپله پاته چې وخت کم وخت راغلی نشي هر څنګه هغوی نو مازدیګر کې بس موږ دومره ریفریشمنټ وو چې هر څه نه پرې رابچ وو ستا نوم څه دی د کومې علاقې سره تعلق زما نوم خو اختر زمان دی دلته وړوکي نرس اوسېدونکی یم بس دلته اکیډمۍ له راځو څومره ټایم دلته راځې تقریبا یو 3 دن خو کېږي 3 مهینې څه ضرورت دی دلته سامان ضرورتونه خو ډېر دي چې ته خو بس فلحال بالونه هغه لږ چې وشي بالونه شو بوټونه شو وردي شوې جالونه شو چمن خو هسې نه کېږي چمن نه کېږي چمن انټرنیشنل والا دلته بس دا شی چې وشي ټول چمن دی انشاءالله وویشي مړه خیبر لاله اخري کې دې کتونکو ته څه میسج څه پیغام نو بس دا میسج او پیغام دی تاسو ته په خپل هم پاته و چې موږ ته کومې مسالې په ګراوندونو کې که نه دا خو هر سړي ته هم پاته و چې موږ ته صرف او صرف مسالې څه شي چې د وردو مسالې د بوټونو مسالې و د بولونو مسالې او بس د جوړنو ډوګو موږ مسالې نور خو موږ چا نه چمن غواړو نه ته ټول نه غواړو چې په ګراوند کې ورته ووهي بس دومره مهرباني ده موږ سره وکړي چې بس موږ سره دومره لږ ډېر هیلپ کوي چې دا هم 2 بچي د مو بچي هم دي خو 2 بچي اوس که زه وایي زه خو یو کس یم داسې په سوونو کسونو ویډ کې مو لرو درومې چا مصروف شوي په ګیم کې مصروف وي خپل ګیم کوي او توجه یې هر څه نه ګیم ته راوغوښتي یو څه بوی چې شي دوی سره دغه وي چې موږ د مازدیګر ګراوند ولاړ شو چې ګیم وکړو بل غم یې دوی سره نه وي نو بس یې هم دغه توجه دغه هغه مې پوه شو بس خلک هم سره لږه ډېره مرسته کوي او بس زه مې سره کوشش کوم نو په خپل کوم کوشش مې 15 ګولونه زه لګیا یم خپل مفاد پرانی خپل ځان د پراموش نه روپینې غوښتي بس دا وایي چې بس د ماشومان خلاص مصروف وي په نشو ته ماشونه بس باندې وي بالکل ډېره مننه ټیم راکولم یو جهان مننه عملګرو تاسو د خبر لاله خبرې واورېدې چې دلته ګراوند کې ډېر څه ضرورت دی داسې فوټبال شو او وردیانې شوې بوټان شو جالونه شو چمن خو هسې نه کېږي موږ ته پته چې دا کم د ضرورت سامان دی لکه وردیانې شوې فوټبال شو جالونه شو دا شي نه خو چې په کار چې دوی ته ولګي ځکه چې نن سبا څنګه تاسو ته پته چې خلکو سره خپلو بچو لپاره دومره ټیم نه او پردو بچو لپاره دومره ټیم وباسلی نو خیبر لاله نمبر به هم په سکرین چلیږي دوی سره رابطه وکړئ او دوی دلته هم راتلی شي ډېره مننه تر بل ویډیو پر مهال زما کیمرامین راکړي اجازه د الله امان